زه چې په دغه ځای کې ولاړ یم شاوخوا وګورمه دلته ډېرې درختې خزان سوي دي او دوی د سږ موسم خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. بیا به دوی په پسرلي کې بیا ژوند شروع کوي او بیا به دوی و دې طبیعت ته ښکلا وربخښي. همدغسې به یو ورځ د انسانانو ژوند دغسې کېږي، دغسې به یو ورځ موږ هم ژوند رژېږي، ژوند به مو ختمېږي. راځئ نن چې مهلت لرو، نن چې موقع لرو، په ښه یې تېر کړو، د الله عز وجل د رضا په خاطر یې تېر کړو، د مسلمانانو هغه وجایب او حقوق چې دي پر وخت یې ادا کړو، هېڅکله یو داسې څه ونه کړو چې په ورځ د قیامت بیا موږ د جواب څه نه لرو. یو عالم څه ښه وایي چې نن د عمل ورځ ده بې له حسابه، سبا د حساب ورځ ده بې له عمله. راځئ نن حساب را سره نسته، ښه کړنې وکړو، بیا چې وخت مو ژوند تکمیل سي موږ تاسې به یو خوشحالي او د دایم ژوند څخه برخمن سوي یو. السلام علیکم ورحمة الله.